الله هر شی له جوړې کې جوړ کړی دی. الله وایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، چې ما ځمکه جوړه کړې ده نو هغې سره ما غرونه جوړ کړي دي. او بیا الله د ورځ خبره کوي او ورسره د شپې خبره کوي. او بیا الله د اسمان خبره کوي او بیا سراج یعنی هغې کې الله چراغ جوړ کړی دی. څنګه چې ستاسو د کور چت وي او ورسره فانوس ځړند وي، نو داسې الله وایي چې ما هر شی جوړې کې جوړ کړی دی څنګه چې ما تا ته جوړې کې جوړ کړی دی. نو که هر شی سره هغې خپل جوړ شته، نو تاسو دا څنګه سوچ وکړو چې د دنیا جوړه نشته. نو دا ستاسو چې کوم وجود دی د دې هم یو جوړه شته. څنګه چې موږ د ښځې او سړي خبره کوو، دا چې کوم ازواج ټکی دی دا یوازې د ښځې او سړي دپاره نه استعمالیږي. د زوج معنی دا هم دی چې ستاسو زړه او ستاسو روح دا هم یو جوړه ده، ځکه چې ستاسو زړه او ستاسو بدن بیل دی او ستاسو روح بیله ده. ستاسو زړه سره الله ستاسو روح له یو کړی دی. نو داسې الله تاسو له دوه شیانو نه جوړ کړی دی. چې د تاسو ځان ته غور وکړئ نو تاسو به ګورئ چې ستاسو خپې، ستاسو لاسونه او ستاسو سترګې الله هر شی له جوړې کې جوړ کړی دی. نو الله داسې تاسو کې توازن ایښی دی. نو داسې الله موږ ته وایي چې دا هغې کریټیو سټایل دی، یعنی دا هغې شیانو تخلیق کولو انداز دی. تاسو دې له داسې پوه شئ چې ځینې خلکو ته د ګاډو په اړه ډېر معلومات وي، چې هغوی د یو ګاډي له لرې نه وګوري نو هغوی د هغې هر شی نه خبر وي. او که څوک د ګاډیانو شوق لري نو هغه لرې نه وګوري او وایي چې دا رولیکس ده او د دې دا ډیزاین دی. څنګه چې د ښځې لرې نه جامې وګوري نو هغوی ته معلوم وي چې دا کوم برانډ نه دي او دا په څو کې دي. او دا یې کار آرکیټیکچر کې هم وي چې څوک د یو بلډینګ ته وګوري نو ویلی شي چې زه خبر یم دا چا جوړ کړی دی. نو یعنی تاسو څه قابلیت لرئ او څه کار کوئ نو تاسو هغې نه ډېر ښه خبر یې. نو الله هم خالق دی، الله هم دا ټول شی تخلیق کړی دی. نو الله د هر څه جوړ کړي دي او هغې یو خپل خاص سیګنیچر دی، څنګه چې د هر ډیزاینر خپل یو سیګنیچر وي. او الله سیګنیچر یعنی د هغې تخلیق نښه دا ده چې هغه هر شی له جوړې کې جوړوي. نو تاسو له هم د دوه برخو کې جوړ کړی دی او ستاسو د ژوند هم دوه برخو کې دی. نو یعنی یو ژوند ستاسو دلته دی او یو ستاسو آخرت کې دی.